لکه زوه خبره واوره زوه ای څه کوي چې لاسونه ځله غورځي غږ نه کوي پر خوله لازی دی کوي ته ودرېږئ ماښام کور ته راشئ زه به در سره مجلس وکړم شنې ولې ما ته نه ګوري او دی به ماښام مجلس سره کوي بابا پنځوس وارې ما تا ته ویلي چې په بازار کې په ما پسې نارې مه وته دوی سپي نوشتې الفاظ ما سره روان نه به نوشتې خو یې په ما خبره کړې ده چې پلار یې په بازار کې رړۍ ته ولاړ دي ذلیلې په ما دې ګرد یې نوشتې خبره کړې ده په ما څه خبر نه دي هغه خو مره خبره وه خپله خو دې ځان ذلیله کړی دي ما هم ذلیله کړی ده نوشتې دا ټوله وخته زه په تا باندې شرمېږم بابا کوم وخت زما سره د نوشتې هلکه روانې په ما پسې په قطر په بازار کې نارې نه وایي زوی ما د دې د وجې نارې نه دي بستر ویلې ما د دې د وجې ناره بستر وکړله مال خرڅ به نه وي ورسره دغه 2000 روپۍ مال خرڅ به ورکړې خرڅ به ورکړې په ما چې بازار کې نارې راکړه دا پیسې بل وخت چې انده کې په ما پسې نارې ونه وایي قسم به خدای زه په تا شرمېږم نارې یې وایي نوشتې الفاظ مخکې مې ذلیله کړي و یار هغه مخامخ ریډۍ ولاړ د حاجي صاحب اوس هم بځي یا وروره دا ګرده برستۍ د هغه حاجي صاحب هغې مخ له به ولاړ سمه مو پیدا یا وروره ډېر ششته هم دي ورپسې هغه حاجي صاحب اوس یوه ګنټه بیا پسې ګورځم او تا به هم پیدا کړو درځه هغه حاجي صاحب له ورسو السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام ستړی مه شه سلام حاجي صاحب څنګه خیریت چال دي زوی خیرات یې ښه جوړ شکر د ام کیلو په څو دی حاجي صاحب دا په 200 روپۍ کیلو دی زوی په 200 روپۍ کیلو دی و حاجي صاحب ته په دې باندې په داسره ګرمي باندې ورته ولاړې د دې ریډۍ باندې د کور ګزاره کېږي و شکر دی بس ښه ده ښه ولاړه ده وروره بس ګرمي ده کوي کاروبار یې کوي نه بس بیا هم ښه ولاړه ده شکر دی الحمدلله ښه نو په دې باندې ګزاره سا کېږي و شکر حاجي صاحب بچي مچي لرې و شکر دی 3 زامن لرم یوه لور ده نو هغه بچي د چیش کوي یا درې زامن هغه دوه کوچني دي یو دا ستا همزولی دی سکول په وایم تعلیم په کومه سکول هم وایي و سکول وایي زما زوی ښه نو ته به دا ریډۍ باندې د خرچې هم پرې کوې سکول خرچې هم پرې کوې دا څه رقم کیسې دي څه رقم به کېږي په دا باندې دا خو نو زوی بس مجبوري ده زه بیا دا وایم چې دا زما به زوی به تعلیم وکړمه یو شی به جنجوړ سي نو که شی نه سي جنجوړ بیا به دا زما رقم ریډۍ ته ولاړ یو د نمرو ته زه وایم په دا زوی باندې به تعلیم وکړم چې ته یو د زلالت خپل ځان وباسي تعلیم ما نه دی کړی زه نن ریډۍ ته ولاړ زه هم په دا زوی به تعلیم وکړم چې هر طرح زه عام خرڅوم که ګرمۍ ته ولاړ یم که یخ که زمی که دوبی زه دا ریډۍ چلوم چې څه ګټم کور هم په ګرځوم او په دا زوی باندې تعلیم هم کوم چې شی جن جوړ سي یو غټ افسر به جن جوړ سي ولې دې راته ګورې زوی حاجي صاحب یو ټینګه غېږه خوراک وه ولې زوی حاجي صاحب هغه ډېر خوشنصیبه انسان دی ستا رقم پلان لري حاجي صاحب ولاس د انعام وړې دا 1000 روپۍ واخله یا زوی دا زه نه غواړم یا ولاس واخلي یا نه غواړم خدای چې واخلي حاجي صاحب دا کور ته چې لاړې ششته شی به په واخلې ښه به ماښام سره وخورئ او بس آفرین داسې پر تا په دا معاشره کې خاص د داره خلکو ضرورت دی او بس حاجي صاحب ما ته به اجازت راکړې زه درځه ولاړم بابا بخښنه ډېره غواړم ولې زوی ولې خیر بابا ما څه ډېره غټه غلطي شوې خیر ولې بس بابا زه خبر نه وم چې ته زما دپاره لګیا ما تا ته ډېرې چپه ورسته خبرې وکړې بابا زه ډېره بخښنه غواړم ته زما د سر تاج یې ته زما دپاره څومره تکلیفونه پر ځان باندې وړې او زه څومره ناپوه ما تا له څنګه خبرې کولې ما زه په تا شرمېږم بابا بخښنه ډېره غواړم یا زوی ګورو پلار چې دی ډېره غټه سایه ده د اولاد دپاره د زوی دپاره د چا چې پلار ژوندی دی خواست درته کوو چې قدر یې وکړي عزت یې وکړي پلار دی هستي ده چې موږ ته یې نسو پیدا کولی پلکه ته څه وایې او پلار چې دی د سر تاج دی د پلار د زوی دپاره څومره تکلیف څومره خوارۍ څومره درپدرۍ څومره لوږې و تندې پر ځان باندې وړي لیکن زوی چې لږ تعلیم وکړي چند تعلیم وکړي پلار ته وایي زه په تا شرمېږم افسوس خبره ده د کم چا چې پلار ژوندی دی پر دې دنیا باندې قدر وکړي که یې مورکۍ ژوندی ده پر دې دنیا باندې قدر وکړي که مې زموږ دا کوچنی میسج خوښ شوی دی مخ ته در سره شیر کوي چې هر ځای ژوندي و آباد و خوشحاله و بریالي اوسئ او ما عثمان اغا په دعا کې مه یاروئ